بابا فرمایي چې اوبه یې د کامترې غوندې څکلې ما لیدله اوبه یې د کامترې غوندې څکلې ما لیدله هر څوک تږی نه وم خو اوبو ته مې زړه وشو. السلام علیکم ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو، فضل امین بهار یم. پروګرام دی د خیبر شاعران او ما سره همکار او کیمرمین دی همدرد شینواري. په پروګرام د خیبر شاعران کې یو ځل بیا ستاسو ته مخاطب یم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو، زما سره ترڅنګ زموږ ډېر خوږ او دروند مشر فیروز خان او ترسیب چې مونږ ورته لالا په نامه باندې اواز کړو، لالا په نامه یې غواړو. مونږ ته ډېر زیات قدردان دی. د هغه پېژندګلو د هغه هر څه ستاسو مرکې کتلي دي، ستاسو کلامونه اورېدلي دي. نن یو ځل بیا مونږ سره پروګرام د خیبر شاعران کې میلمه دی، را سره ناست دی. او ترسیب ټولو نه اول ورته په پروګرام د خیبر شاعران کې هرکلی او ستړي مه شي وایو په خیر راغلی. ډېره مننه، ډېره مهرباني. الله خوشحاله آباد کړه. ډیره زیاته مننه. او ترسیب موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې ستاسو چونکې عمر تقاضم زیاته ده، په صحت هم برابر نه یی او ستاسو د هر څه باوجود موږ سره ناسته وکړه. موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو، ستاسو شکریا ادا کوو. او ترسیب پېژندګلو هر څه ستاسو شوي دي، نو راځو ستاسو د ژوند په اړه یو پوښتنه کړو چې ژوند هم څنګه روان دی او څه مصروفیت هم دی په ژوند کې. نو ژوند خو بس ښه روان دی، داسې بېرته وایو بکې بوډاګان شو، خپله زور نشته دی. بچو د دغو هغه ته لوسته ناست یو که نه، نو بس موږ به دا وایو چې داسې پروګرامونه او داسې هغه چې شي موږ پکې خوشحالي بس هم کور کې دا رګله میلاویږي، نور غمونه موږ نه کوو. ډیره زیاته مننه. او ترسیب الله د ستاسو بچي ژوندي لري چې ستاسو ژوند ورسره روان دی، والله د ستاسو راته ژوندي لري چې داسې پروګرامونه داسې ناستې بیا بیا را جوړې کړو. او ترسیب خبرې به نه زیاتو، دا ناست ملګري او کتونکو ډېر زیات خواهش شو، ډېر ټلیفونونه موږ ته وشو، ډېرې رابطې موږ سره وشوې چې او ترسیب په خپله شیشه باندې موږ سره مخاطب کړی. نو کتونکو ته او مینوالو ته او ناستو کسانو ته ستاسو څه پیرزوینې یو کلام په دواړو سترګو دا کلام درته وړاندې کړم. غزل مطلب ارشاد و چې درته سوال کوم دلبره کله کله خو را درومه، درته سوال کوم دلبره کله کله خو را درومه، زړه دې غواړي د زړه سره کله کله خو را درومه. واه واه واه. و ته چې راغلې غم مې لاړو خوشحالي در سره راغله. ته چې راغلې غم مې لاړو خوشحالي در سره ته چې راغلې غم مې لاړو خوشحالي در سره راغله، و زما یاره بختوره کله کله خو را درومه. واه 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 واه. ډېر ښه لالا، ډېر ښه. و زما دومره عمر وشو خو خفه له تا نه نشو. زما دومره عمر وشو خو خفه له تا نه نشو. زما دومره عمر وشو خو خفه له تا نه نشوم، و ما نه هر وخت مروره. واه کله کله خو را درومه. ډېر ښکلی و ترسیب. او په ځوانۍ کې مې پام نه و، په پیرۍ کې ارمان راغی. په ځوانۍ کې مې پام نه و، په پیرۍ کې ارمان راغی. په ځوانۍ کې مې پام نه و، په پیرۍ کې ارمان راغی، و د دیدن زړ مازدیګره کله کله خو را درومه. واه 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 واه. په ځوانۍ کې مې پام نه و، په پیرۍ کې ارمان راغی، د دیدن زړ مازدیګره کله کله خو را درومه. واه واه واه. و د خیبر تپوس مې نه کې سره ورونه پې بل شوي. آی های د خیبر تپوس مې نه کړې سره ورونه پې بل شوي. د خیبر تپوس مې نه کې سره ورونه پې بل شوي، و د تیرا لام لښکره واه واه واه. کله کله خو را درومه. ډېر ښه. و زه په سند کې ګرمۍ ورید کړم، یا د هر وخت را درومي. آی های زه د سند کې ګرمۍ ورید کړم. زه په سند کې ګرمۍ ورید کړم، یا د هر وخت را درومي، و یخه باده د خیبره کله کله خو را درومه. ډېر ښکلی و ترسیب، ډېر بهترین. زه په سند کې ګرمۍ ورید کړم، یا د هر وخت را درومي، و یخه باده د خیبره کله کله خو را درومه. ډېر ښکلی. او زه اوتر به وای درغلی خو خفه بشي دلبره. زه اوتر به وای درغلی خو خفه بشي دلبره، و ځکه وایم زوروره کله کله خو را درومه. زه اوتر به وای درغلی خو خفه بشي دلبره، ځکه وایم زوروره کله کله خو را درومه. یقینا چې ډېر خوندور او بهترین کلام او ترسیب ستاسو شعرونو په اورېدو سره ډاکټر صاحب نورم خوا ته رانږدې شو، حالانکې کیمرې په شا ولاړ دی، شعرونو نه خوند اخلي. نو ډاکټر صاحب دپاره یو کلام راته بل ډالۍ کړئ. چې ټول خواږه خواږه شي په ویلو کې، ټول خواږه خواږه شي په ویلو کې، ټول خواږه خواږه شي په ویلو کې، او ښکلي چې څوک ستایي په غزلو کې. واه واه واه. و هسې د ګریوان شلول
اسان وي ډېر هسې د ګریوان شلول اسان هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر او بیا یې وخت لګېږي په ګنډلو کې واه صاحب ډېر بهترین لالا دا شعر بیا ها چې هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر او بیا یې وخت لګېږي په ګنډلو کې ډېر بهترین او سوی زړه یې وښکو له ګوګل زما سوی زړه یې وښکو له ګوګل زما سوی زړه یې وښکو له ګوګل زما وښکل یې استعمال کړو په کاجلو کې ډېر ښه او هره تیږه ټول باندې سیر نه خیږي هره تیږه ټول باندې سیر نه خیږي هره تیږه ټول باندې سیر نه خیږي او چېرته به یو خیار وي په سلو کې ډېر بهترین او تر څه ښکلی او دا خو پتنګان په شمع ځان سیزي دا خو پتنګان په شمع ځان سیزي دا خو پتنګان په شمع ځان سیزي و هغه مینه نشته په بلبلو کې بلبلو کې دا خو پتنګان په شمع ځان سیزي هغه مینه نشته په بلبلو کې او مکتب چې وګوره اوتر سر ته کیړی ایښي ډېر ښه وګوره اوتر سر ته کیړی ایښي او خلک په پراته وي په څنګل یقینا چې مکتې ته زه بیت الغزل وایم نو غلط بني ډېر بهترین ډېر په زړه پورې کلام او تر لاله خلکو نه مې اورېدلي دي او په ویډیوګانې کې هم کتلي دي ما خپل ځاني ستاسو نظم نه دی اورېدلی ستاسو نظم صفت مې ډېر اورېدلي دي که یو نظم را سره ډالۍ کړی او شریک کړی نو ستاسو به ډېره زیاته مننه وي نظم خو دا بېرته وایم چې داسې خوی دی لکه اور د پښتنو داسې خوی دی لکه اور د پښتنو دا چې وران وي هر وخت کور د پښتنو واه او په دنیا کې خو یې هر وخت جګړه وي په دنیا کې خو یې هر وخت جګړه وي په دنیا کې خو یې هر وخت جګړه وي چې به څرنګه وي ګور د پښتنو واه او زوروري یې چا نه منلې زوروري یې چا نه منلې زوروري یې چا نه منلې وافرین په پلار و مور د پښتنو واه ډېر ښه لالا ډېر او زورورو ازمایلي زورورو ازمایلي خو چا کم نه کړلو زور د پښتنو او د تاریخ په پاڼه سپین سپېڅلي ښکاري د تاریخ په پاڼه سپین سپېڅلي ښکاري د تاریخ په پاڼه سپین سپېڅلي ښکاري او خدای مه مکړي مختور د پښتنو ډېر ښه لالا ډېر ښه او دا صفت ولا الله پاک ته ورکړی دا صفت ولا الله پاک ته ورکړی سور یې نه وي خو ویش کور د پښتنو لالا دا شعر بیا ډېر بهترین دا صفت ولا الله پاک ته ورکړی سور یې نه وي خو وي شکور د پښتنو ډېر بهترین او مقصد چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي اوتاره چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي اوتاره نور څوک نشته غمخور د پښتنو چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي اوتاره بل څوک نشته دی غمخور د پښتنو ډېر بهترین او ډېر خوندور شکور والا هغه پورې یو شعر ماته خپل را یاد شو چې بېوسي دومره چې یوه روټۍ په شپږ تقسیم کړو بېوسي دومره چې یوه روټۍ په شپږ تقسیم کړو احساس مې دومره چې حجرې لره یو شکور واخلمه او دومره مین یم په لونګو چې یې چېرته وینم دومره مین یم په لونګو چې یې چېرته وینم ښه ډېر راواخلم خو بیا نور واخلمه ډېره زیاته مننه لالا پروګرام په تلو کې او په آخره کې کتونکو ته او مینوالو ته خپل څه پیغام نو بس پیغام دا دی چې هغه یو سړي چاته ویل په مجلس کې نو سو رابا پې غاګالو چې څرنګه خوند ډېر کو چې خلا چې په تصور کې د تا نه خوان خو خبره ده داسې نه شم ولی نو تاسو تعلیم یافته کسان دا پروګرامونه جوړولی شو نو موږ درته دا سوال کو چې تاسو داسې بنډارونه محفلې را جوړې کو چې موږ هم پکې څه یایو د تاسو نن څه واورو ډېره زیاته مننه لالا په مزاحیه انداز کې ډېر بهترین او معنیخیز پیغام وړاندې که زه په خپله حیث یو شاعر سره د ناستو ملګرو او کتونکو ته دا یو ریکویسټ کړم چې زموږ دغه سپینګیرو بوډاګانو دا د پیسې وږي نه دي دا د شهرت وږي نه دي دا د بل شي وږي نه دي دا صرف او صرف وږي دي او خواهشمند دي د اعزاز د داد ورکولو دوی ته د عزت او د احترام په نظر باندې کتلو باندې د دې خبرې دوی وږي دي او دوی غواړي چې موږ ته څوک د عزت په نظر وګوري او احترام هم وکړه او قدر هم وکړه باید چې موږ دوی دپاره بیا داسې پروګرامونه را جوړ کړو داسې موقع ورته میسر کړو چې په هغې کې دوی ته اعزاز میلاو شي او درنښت ورته وشي او په دروند نظر ورته
ته وګورو. ډېر ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو پروګرام په اخره کې د حمزه بابا په دې شعر باندې درنه اجازه اخلم چې وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. السلام علیکم.